بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې نن لیمیټ کې په یوې تلای تنایي کې د یوې تابع لیمیټ موږ تاسې ویلی وو چې لیمیټ د یوه حد په اندازې په معنا سره ده، یا مثلا یو هدف ته له ښي خوا څخه یا له چپې خوا څخه کرار لحظه په لحظه قدم په قدم باندې ځان نږدې کولو ته لیمیټ ویل کېږي. هغه ایکس ته موږ تاسې قیمت ورکوو، خپل هدف ته موږ تاسې ځان نږدې کوو. قیمت ورکوو له ښي خوا څخه یا چپې خوا څخه. له ښي خوا یا چپې خوا څخه مقصد دا چې مثبت قیمتونه یا منفي قیمتونه موږ تاسې ورکوو او خپل هدف ته موږ تاسې ځان رسوو. صحیح شو؟ خو موږ تاسې به په لیمیټ کې کوشش کوو چې د قیمت د حاصلې د لای تنایي څخه راوګرځوو. لای تنایي موږ تاسې ویل چې لای تنایي یو مثبت لای تنایي دا سمبول دی، یو ډېر غټ حالت معنا ورکوي. د یو ډېر غټ قیمت، یو ډېر غټ عدد سمبول دی، او منفي لای تنایي بیا د ډېر کوچني عدد سمبول دی. نو هغه موږ تاسې نشو ټاکم. یو نفر به یې زه مثلا 50 ټاکم، بل یې زه 100 ټاکم، بل یې زه 200 ټاکم، بل نفر به یې زه 1000 ټاکم. نو موږ تاسې نشو تعینولی. لای تنایي قیمت موږ تاسې نشو تعینولی. هغه ناتعریف شوی، نامعین دی، ناټاکلی. صحیح شو؟ نو موږ تاسې به هڅه کوو چې د یو تابع لیمیټ موږ تاسې لاسته راوړو، هغه حاصل یې باید له چي څخه؟ له لای تنایي څخه راوړو. صحیح شو؟ اوس مثلا دلته موږ تاسې قیمتونه راکول شوي، یو دوه مثاله دی، هغه به موږ تاسې راوړو. وایي لیمیټ دی 4x منفي 3 په داسې حال کې چې x تقرب وکړي 50. صحیح شو؟ راځو موږ تاسې په دغه تابع کې د x قیمت وضع کوو. د x قیمت څو ده؟ 5 ده. نو 4x په ځای څو وضع کوو؟ 5 ضرب 5 منفي 3 دا به مساوي شي 4 ضرب 5 څو کېږي؟ 4 ضرب 5 شل منفي 3 دا به مساوي شي له شلو څخه چې 3 منفي کوو موږ تاسې ته حاصل څو لاسته راکوي؟ اوس دا قیمت خو د دې تابع د لیمیټ کله موږ تاسې 5 وضع کړو، په دې تابع کې موږ تاسې ته حاصل 12 لاسته راکوو. بس دا جواب دی. صحیح شو؟ خو ځینې وخت موږ تاسې که یو عدد وضع کوو، هلته په دې ځای کې موږ تاسې نشو کولی چې هغه حل کړو. نو هغه لپاره بیا موږ تاسې نورې لارې سنجوو. که چېرې په هغه طریقه موږ تاسې قیمت کې وضع کړو، موږ تاسې قیمت لای تنایي ته کړو. پرې راوځئ او دا قیمت کې وضع کړو، موږ تاسې دلته x په ځای باندې څه وضع کړو؟ 5 مربع منفي 25 او دلته هم x په ځای څه وضع کړو؟ 5 منفي 5. نو دا به مساوي شي مخرج صفر کېږي په دې ځای کې، یا مثلا صورت هم صفر ده. صفر تقسیم په صفر بېرته بیا هم نو باید موږ تاسې صفر باندې منفي لای تنایي څخه تر منفي لای تنایي مثبت لای تنایي پورې یا په حاصل سره لای تنایي لاسته راوړو. دا حالتونه باید موږ تاسې راوړو. اوس دا به ټول 25 منفي 25 5 منفي 5 صفر. اوس نو خپله صورت کوم شی شو؟ صفر تقسیم په صفر، دا بیا صفري حالت شو. نو موږ تاسې که چېرې دغه په بل حالت باندې حل کړو، موږ تاسې یو حاصل لاسته راکوي. صحیح شو؟ یا مثلا که چېرې دلته یو عدد لاسته راشي په مخرج کې صفر وي، موږ تاسې ویل چې عدد تقسیم په صفر باندې لای تنایي کېږي. صحیح شو؟ نو اوس به موږ تاسې دې لپاره بل لار وسنجوو. لیکو چې لیمیټ دی په داسې حال کې چې x تقرب 50 ته x مربع منفي 25 تقسیم پر x منفي 50. راوباسو موږ تاسې دا په دغسې حالت باندې لیکو چې لیمیټ دی x مربع د 25 موږ تاسې داسې څه لیکلی شي؟ 5 مربع. دا به ولیکو 5 مربع تقسیم په x منفي 15. په داسې حال کې چې x تقرب وکړي څو؟ 15. اوس څه کار کوو؟ دغه د موږ تاسې صورت مطابقت ته برابر. کوم مطابقت ته؟ a مربع منفي b مربع مطابقت ته برابر. a مربع منفي b مربع. نو دغه حالت موږ تاسې حاصل یې شو په دوه قوسو باندې ویشو. دوه قوسونه یې a منفي b او a مثبت b. دغه دوه قوسونه. صحیح؟ مثلا دا موږ تاسې a مربع
منفي بي مربع دا مساوي کېده په دوه قوسو باندې تجزیه کوو چې A مثبت B یو قوس او A منفي B بل قوس یا مثلا لومړی منفي B ولیکه A منفي B بلې هم A مثبت B فرق نه کوي. اوس نو دا په دوه قوسو باندې موږ تاسو تجزیه کوو. صحیح ده؟ نو په دغه ځای کې موږ تاسو دا په دوه قوسو باندې تجزیه کولی چې دا به مساوي شي لیمیټ دی دا سره چې x تقرب وکړي پنځو ته x منفي پنځه یو قوس او x مثبت پنځه بل قوس. دلته په مخرج x منفي پنځه اوس په موږ تاسې دلته وګورو x منفي پنځه بل x منفي پنځه سره موږ تاسې اختصار دا به اختصار کړو. موږ تاسې ته حاصل شی لاسته راغلی پاتې شو لیمیټ دی x مثبت پنځه دا سره چې x تقرب وکړي څو ته پنځو ته. اوس موږ تاسې راځو قیمت وضع کوو. کله چې موږ تاسې قیمت وضع کوو نو بیا د لیمیټ لیکلو ضرورت اړتیا نشته. نو دا به مساوي چې ده x په ځای څو وضع کوو پنځه جمع هم پنځه دا مساوي څه په څو سره. اوس ګوره که مو چېرې په لومړني حالت باندې پرېښی وو صفر تقسیم صفر. اوس چې شو موږ تاسې ته حاصل خپل حاصل لاسته راکړل سم خلاص. اوس لوستئ دغه یې موږ تاسې عمومي حالت کوو چې مثلا لای تنای څخه راوګرځوو. اوس که چېرې مثلا لای تنای ته تقرب کړی د پنځو په ځای باندې مثلا شی و لای تنای ته تقرب کړی هغه به موږ تاسې اوس ښکاره صحیح